خوږو لیدونکو، نن درته د سحرا کریمی په اړه جالب معلومات لرم. تمه ده تر پای وګورئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. سحرا کریمی چې په دې وروستیو کې د پارک سینما د ورانولو په اړه یې احتجاج هم وکړ او د ژړا ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې ډېرې لاس په لاس شوې. تازه د یوه خصوصي تلویزیون په سراچه خپرونه کې میلمنه وه. سحرا کریمی په یاد خپرونه کې په خپلو خبرو کې وویل چې هغه په افغانانو بې باوره ده. واده ورته یو بې معنا کار ښکاري او نه غواړي چې مور شي. نوموړي په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې په افغانستان کې د زیاترو نارینه او ښځینه ودونه جبري دي چې دا ودونه وروسته ښې پایلې نه لري. سحرا کریمی په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې هغې د خپلې مور خبرې نه دي منلې او یوه ښه لور نه ده ثابته شوې، خو ژمنه کوي او وایي چې د هغې د شرمندګۍ سبب به نشي. سحرا کریمی په خپلو خبرو کې دا هم وویل چې هغې د خپلې مور خبرې نه دي منلې او یوه ښه لور نه ده ثابته شوې، خو ژمنه کوي او وایي چې د هغې د شرمندګۍ سبب به نشي. د یادولو وړ ده چې سحرا کریمی په ایران کې زیږېدلې او هلته لویه شوې ده. د 14 کالو په عمر سلواکیا هېواد ته تللې ده چې هلته یې د لیسانس، ماسټرۍ او دکتورا زده کړې یې د فلم په برخه کې ترلاسه کړې ده.